پیچېدلی بیا کوي صاحب بیا مو ته خپله بس دا د ټولو دا خو زه خو جنګ ته څنګه رکشالای اسمه چې نه پیر یړان کې شدا خنه وځنه به ته جنر یې ویلې مو وخت کې من دا جان سې کړی داسې ده سلام پیش کوم تر ټولو لوی سلام د ګیلمن پښتون و مور ته رټ مې واړی کایو چا نه واده د ملي شهید مور ته چې کله مونږ ودرېدلو او دا خبر مو ورکړه د وخندل ما چې د هغې زمونږ د ټول ملت د هغې عظیمې مور مخ ته بیا کتل هغې خندل ما ویل مورجانې ګیلمن شهید شو هغې وویل چې ما دا واده د ملت سره کړې وه چې ما خپل زوی ستاسو د ښه ژوند دپاره بخلی دی کوم بچای و کوم ته مې ویر و نن د وطن یو مور خپله واده وفا کړې ده او بیا یې ډېر ډېر په جرت سره ډېر د خندا په غږ کې په جرت کې وویل چې مشه زما صحت اوس دومره نه دی خو هر چېرته چې وي هم زه هم تیاره یم هېڅکله خپله خاوره باندې غلامي منلو ته موږ تیار نه یو څټې پیچېدلی بیا کوي صاحب بیا مو ته خپله بس دا د ټولو زه خو جنګ ته دا هغه ډاډ دی چې پښتون یې کله هم د تاریخ په اوږدو کې پښتنې مند یې دې صفت ته رارسېدلي دي بیا یقینا دا قام دا ملت یو لوی تاریخ هم جوړ کړی دی په هغو وختونو کې ورو یې نو د انتشار نه ورو یې دا صحیح ده